چې دا راکه صاحب جی د 1 منټ لپاره خلاصه جی صاحب جی چکدار رالی واه یاره تو یو کار وکړې په دې نسوار خوراک سم صاحب جی دا دې صاحب جی ستا نسوار صحیح دی ټیک صحیح شو مننه چې دا راکه صاحب جی لوړ راوخېزه څه دا چوکیدار یار ها صاحب جی ته ورسه یاره یو کیلو مستې خورم سمه سمه اوس تېر ای کاکا ها چیرې روان یې؟ زما هغه لوړ کور ولاړه مستې راوړم ولې خو دا اوس یې تکواله نه وسولې خو مستې به دومره راخیستې یېرې بې سوچ مې بل ځای وروره کاکا څنګه یېر بیا په داسې سپینه ژیره باندې واره شوسې نسوار ول راواخې بیا سګرېټ خو مستې به دې هم په یوه پیره ورسره راخیستې بس څه وکړه وروره د رس دپاره به منډه وایې درې ځایه بس صحیح دی ښه د رس دپاره نو هغه اوس تا ډوډۍ خوړل هغه دې پرېښوله ولاړې ده د کارخور څخه خپله ډوډۍ دې خورو هغه هم رس دی هغه رسک نه دی مستې به وله راوړم بیا به ډوډۍ وخورم پروا نه هغه بیا خشم راته کوي سمه ده ته ورسه هذا صاحب جي ستا مستې صحیح صحیح شو ټیک صحیح چې دا راکه او چې دا راکه دا زمړی چیرې مړ ته دا زلاندې پسې ورځه او چکداره او چکداره ها صاحب جي ته موږ د خوبو لپاره درولې که د چکدارۍ لپاره موږ درولې که په دا ماله او په دا ګېټ باندې یو غل راننوتی دې ذمهواره څوک دی اوس ماله یو بوتل راوړه کاکا یو منټ ګام له وله کوه دا اوس تا پرسنل مزدور دی که د مالیې چوکیدار درولئ د 10 روپو دپاره یې مړه شوی که د 15 روپو دپاره یې مړه شوی پیسې ورکوم څه دغه ښه ناست د چیش پیسې ورکوې 15 پیچ پاتې دا ورکوې دا پر د باندې ته احسان کړ وایي دا د پلار مزدور دی څه به کوې پاتې شي هغه ماته نه پور نه دی اخیستی دا 15 پیسې دپاره باندې ته په دا سپینه ژیره باندې 60 واره راشوه کې 60 واره وخېږي د 10 روپو په نسوار پسې هم راشوه کې د 5 په شي پسې هم راشوه کې کاکا ګام چې وی خواته وانخې چار سړی درته وایي ته د مالیې چوکیدار یې ته به د خپله چوکیداري کوې چا د پلار مزدور ته نه چې ته د 15 روپو په شي پسې هم روان یې د 10 روپو په شي پسې هم روان ما تا ښه زره پېژنو ما تا بیا وروسته سره ما او تا سره پېژنو مخکې پر 4 طرفه ازار دی ورسه چې ته نه څه کوې هغه وکړه ځه دا دی چا د پلار مزدور نه دی په سپینه ژیره باندې د 10 واخه خپل پیسې واخه کاکا پر دا ځای باندې ودرېد هېڅ چا سره هېڅ چا خبره مه منه ما ته اوس ولیدلې چې دا رالی ډېر بد اخلاق درته وکړی ته دا ګېټ چوکیدار یې ته د هېڅ چا د پلار مزدور نه یې د 15 روپو دپاره هم په شي پسې ځغلې د 10 روپو دپاره هم د هېڅ چا په خوله مه کوه هېڅ چا له شی مه راوړه کاکا ته ناجوړه سړی زه اوس فارغ یم ته ورځه قرار ارام وکړه دا 2 ګنټې به ستا پر ځای زه ډیوټي ورکړم الله دې عزت وکړه الله دې قدر وکړه الله پاک دې هغه دنیا درته ګلې ګلزار کړي بس زما نن ډېره سخته تبه وه زه به ارام وکړم تا ته خو په تکلیف نه یې یا کاکا سپین ږیري سړی زموږ د پلار پر ځای باندې ورته قرار خپل ارام وکړه بس دا ستا پر ځای باندې دا ډیوټي نن زه ورکوم دا 2 ګنټې کور دې ودانه الله دې عزت وکړه الله دې قدر وکړه را ورسه بېدس